مونږ ته دا وایي چې لهجې مو ترخې دي. تا زما قام ځورولی دی، تا زما د قام وینې تویې کړي دي، تا زما د قام د خویندو میندو اوښکې تویې کړي دي. قدرمنو دوستانو، د مولانا ساقي جان ویډیو کتونه مخکې زموږ دغه چینل در سره لازما سبسکرایب کې. تاسو به کتلی وي چې ساقي جان ځانه مفتی جوړ کو، بیان هم راغلو. قسم دی ټوله سوشل میډیا داسې په سر باندې راغستی دی، خلک ورته حیران پاتې دي چې دا څه بلا دی، څوک یې کلارولی نشي. څوک ورته وایي پاسپورټ یې درپسې بلاک کړو، پاکستان ته به دې راولي، څوک وایي چې بس اوس یې نسي. مختلف قسم یاره خلک وراچوي، خو ساقي جان نه دی. ساقي جان قسم دی که د څه پروام ساتي، داسې کلی عام لګیا دی، داسې کلی عام، نه څه ویره نه څه ډار. حالانکه که موږ تاسو وګورو د پاکستان نه چې کوم بار کسان دي غټ غټ اینکران وګورئ چې کله هم پې لږ پرشر دباو راشي نو بس بیا بالکل د څه ټایمه پورې خاموش وي. واحد دغه ساقي جان دی چې بالکل د څه پروا هم نه ساتي. هغه چې کوم ټایم نه لګیا دی، مغه خبرې دي، مغه انداز دی، مغه طریقه دی، بالکل بدل